دا جایز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله عائشه رضی الله عنها وی زما په غېږه کې سر ایښودی او قرآن وي. اوس موږ په عمل کې کمزوري، په تلاوت کې کمزوري، په هر څه کې کمزوري. دا حقیقت دی، پښتانه یادو. دې چې راننوځي یو جومات کې دا کس ویني چې هغه په مخې د قرآن تلاوت کوي او عمل به هم کوي، خو نن پروت دی ستړی شي، اوهو وي بېادب ورته ګوره وایي یاره دا عرب نه دي، دا د بېادب اولاد او دا د بېادبه زامن او دا داسې او دا صبر. د ده خو صرف مسله دا ده چې دی پروت دی او په ملا سته قرآن وایي. تا چېرته ویلی دی؟ یاره موږ خو نه دی ویلی. ترجمې درځي؟ نه. عمل پکې؟ نه. بچو ته یې ښې؟ نه. بل چا ته یې ښې؟ نه. نه هغه خلک وی کوزه راپاسېده غلبیل راپاسېده کوزې ته وي په تا کې سوري دي او په غلبیل کې څومره سوري دي. حالانکې داسې کې په کوزه کې سورۍ شته هم نه، ځکه چې دا چې پروت دی په ملا سته قرآن وایي دا څه بېادبي نه ده. موږ په داسې خبرو پورې نښتي یو چې هغه لا یعنې دي، یعنې هسې پالتو خبرو پورې نښتي یو. په دقه موږ ته دین ښکاري او نور هغه صحیح دیندارۍ له نه ورسو. دا قرآن کریم دا کوم خویونه چې زه تاسو ته بیانوم او بیان کړي مې دي دا ټول د قرآن کې شته او د حدیثونو کې شته. زه خو ځان نه یم لګیا، خو تا ته وایم الله دا وایي، الله پیغمبر دا وایي. که چېرته دا قرآن دې ولټوو چې د رښتیا په باره کې څه وایي نو بې شماره ایتونه دي. شروع د دې خبرې نه کوم چې رب العالمین قرآن کې ځای په ځای خپل شان دا بیان کړی دی چې زه رښتیا وایم. الله وایي زما لوز رښتینی دی، زه چې کومه خبره وکړم هغه سرته رسو. نو د الله یو دا صفت دی چې هغه څه وایي؟ رښتیا وایي. او د الله رب العزت دا خوښه ده چې د هغه د دې صفاتو او د نومونو اثرات ترې په چا کې ښکاره شي؟ د بندګانو په دې ژوند کې ښکاره شي. زموږ رب رښتینی ذات دی. ذکر سورة النساء کې الله څه وایي؟ ومن اصدق من الله حدیثا. او څوک د الله نه زیات رښتینی دی په وینا کې؟ هېڅوک نشته. معنی دا چې الله چې خبره کوي هغه رښتینې خبره کوي. قرآن کې الله خپلو خبرو ته رښتینې خبرې ویلي دي. په سورة الانعام کې وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا. خبرې الله وی زما او کلمات زما رښتینې دي او د عدل او د انصاف دي، به کې ظلم نشته. په بل ځای کې الله بندگانو ته دا وایي چې ما کوم لوز تاسو سره کړی و هغه ما رښتینی کړی دی. صحابه کرام احد په غزا کې اول هغوی ته فتحه میلاو شوه، بیا شکست میلاو شو. نو ډېرو تپوس کوو چې یا رسول الله ولې؟ الله خو موږ سره لوز کړی د مرستې. الله ورته وایي ما لوز رښتینی کړی و، خو مسله تاسو کې وه. ولقد صدقكم الله وعده. الله وایي ما خو سره خپل لوز رښتینی کړی و، خو تاسو د غر نه راکوز شوئ د پیغمبره خبره مو نه منله یو څو کسان. نور الله خو لوز رښتینی. نو الله وایي چې زه هم رښتینی یم، زما خبرې رښتینې، زما لوزونه هم رښتینې. بلکې پیغمبر ته یې څه ویلي دي چې ته دې خلکو ته ووایه چې الله رښتیا وایي. قل صدق الله. ای پیغمبره ووایه دې خلکو ته چې الله ګوره رښتیا خبره کوي. او جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو دا جنتیان به جنت کې څه وایي؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. جنتیان به وایي چې ټول د کمال صفتونه خاص هغه الله لره دي چې موږ سره یې کړي وعده رښتینې کړه. دا د الله شان دی. زموږ رب رښتینی دی، د هغه کلام رښتینی دی، د هغه لوزونه رښتیني دي، د هغه کارونه رښتیني دي. نو بنده چې د دغه رب سره مینه کوي دی به څنګه دروغجن کیدی شي؟ که په صحیح معنو سره د خپل رب سره محبت کوي دی او بېځان د هر هغه څه نه لرې ساتي چې دغه رب ته یې منع کړې ده. بیا راشه پیغمبرانو له د پیغمبرانو په شان رښتینی مخلوق دا د ځمکې د مخ چېرته لیدلی نه دی. او دا لازم ده. ولې لازم ده؟ د الله پیغام چې راوړي هغه به لازم رښتینی. یعنې دا نشي کېدی چې الله دې چا له ذمهواري